نوې تېروتنې ګټورې پاملرنې د اسلام په اړه د غربپالو د نیوکو ځوابونه. لیکوال حکیم مولانا محمد اشرف علي تهانوي رحمه الله علیه. ژباړن مفتي رفیع الله نعماني. بسم الله الرحمن الرحیم. د رسالې د لیکلو لامل. د ډیرو خلکو پر ژبه دغه خبره اوړي چې د وروسته والي او ټیټوالي د نویو ډولونو په پایله کې د مسلمانانو په افکارو، عقایدو، عبادتونو او د ژوند په ټولو برخو کې ژور بدلون راغلی دی او دغه ټیټوالی ورځ تر بلې ډیریږي. نو ځکه د نوي علم کلام د تدوین اړتیا ډیره ښکاره ده څو د نوي علم کلام پر مټ د مسلمانانو دغه غورځېدل او ټیټوالی اصلاح شي. د دې خلکو انګېرنه دا ده هغه علم کلام چې په پخوا زمانه کې زموږ علماو او اسلافو ترتیب کړی دی د اوسنۍ زمانې د نویو شکونو او شبهاتو د ځواب ویلو وړتیا نه لري. که د دغه خلکو موخه دا وي چې د عقایدو او کلام د علم هغه اصول او بنسټونه چې متکلمینو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي زموږ د زمانې اړتیاوې نشي پوره کولی او د هغه شکونه او شبهاتو له رد کولو ناتوانه دي چې د اوسنۍ زمانې ځینې خلک یې وړاندې کوي، نو د هغوی دغه خبره ناسمه ده ځکه هغه بنسټونه چې په پخواني علم کلام کې وضع شوي هر اړخیز او محکم دي او د علم خاوندان د دغه بنسټونو او اصولو د کارولو په وخت کې په یقیني ډول سره دغه حقیقت درک کوي. هو ممکن له بل پلوه موږ د دغه رایې پر صحت حکم وکړو او هغه داسې چې په پخواني لیکل شوي علمي کلام کې د نویو شبهاتو د جزئیاتو یادونه نه تر سترګو کیږي ځکه دغه نوي شکونه او شبهات په هغه وخت کې متصور نه وو. البته زموږ په زمانه کې د یوې شبهې د یادولو اړتیا ښکاره ده. نو له دې پلوه د نوي علمي کلام د تدوین اړتیا شته، نه دا چې د پخواني علمي کلام د اصول او قواعدو له پلوه کمزوري وو. او په همدې توګه د پخواني علمي کلام د اصولو جامعیت په پوره وضاحت سره ثابت دی ځکه هماغه اصول په هر وخت او هر زمانه کې د ټولو شکونو او شبهاتو د حل او له منځه وړلو لپاره بسنه کوي. دا هغه لومړنی شی و چې موږ یې د یادولو او اصلاح هوډ درلود. دلته بیا یوه بله تېروتنه هم شتون لري چې اصلاح یې واجب ده او هغه تېروتنه داسې ده. ډیری کسان چې د نوي علمي کلام د لیکلو غوښتنه کوي موخه یې دا ده کوم علمي او علمي شرعي احکام لا تر اوسه د جمهوري مسلمانانو ترمنځ په منطق علیه ډول سره پاتې دي باید د نوي څېړنو له غوښتنو او پایلو سره سم تعدیل شي او داسې بدلون پکې راوستل شي چې له دغه څېړنو سره برابر شي. دا چې په دغه دیني چارو ټول امت متفق او یو خوله دی، نص او ظاهر هم پر همدغه دیني چارو دلالت کوي او له سلف صالح رحم الله څخه رانقل شوي هم دي او له هغوی سره د خپلو نویو څېړنو د صحت او کروالي په اړه داسې کوم یقیني عقلي او مشاهدوي دلیل هم نشته چې د دعوا لپاره یې ګواه شي. نو له اصل او پیل څخه د هغوی دغه موخه هم باطله ده او هغه دعوی چې هغوی یې نوې څېړنې ګڼي ټولې یې د کروالي او ثبوت کچې ته نه دي رسېدلي بلکې ډېرې یې د اټکل او خیال تر کچې دي او تر دې هاخوا ډېرې دغه څېړنې په ټوله معنا سره نوې نه دي ځکه د دغه څېړنو ډېره برخه موږ د پخوانیو فلسفي علماو په کتابونو کې وینو او مسلمانو متکلمینو یې هم په اړه خبرې کړې دي. د کلام په اړه د هغوی کتابونو له مراجعې وروسته دغه خبره ښه روښانه کیږي. واقعیت دا دی چې دغه شبهې او نوې څېړنې له لاندې حالتونو څخه خالي نه دي. لومړی ځینې شبهې پخوانۍ دي او د ډېر وخت په تېرېدلو سره د خلکو له ژبو څخه لوېدلي او له ذهنونو څخه پاکې شوي دي خو نن ورځ بیا له سره راتازه کیږي. البته متکلمینو یې په اړه پوره بحث کړی دی. دویم ځینې یې نن ورځ د نوي سرلیک په کارولو داسې ښکاري لکه چې نوي وي. دریم او ځینې د نوي څېړنو پر بنسټ بنا دي چې دا بیا یوازې د عنوان له پلوه نه بلکې د مفهوم او مانون له پلوه هم نوي دي. نو پر دې اساس بیا سمه خبره ده چې د شبهاتو دغه ټولګي ته د نویو شبهاتو ټولګه او دغه شبهاتو رد کولو ته نوی کلام ووایو. له شک پرته کوم کلام چې د پورته یادو شویو معناو په نظر کې نیولو سره د نویو شبهاتو پر وړاندې درېږي نوی دی ځکه په کړنلاره کې د اوسني وخت د خلکو له ذوق سره برابر نوښت بې ګټې نه دی او په همدې معنا د کلام د نوي کولو له اړتیا څخه موږ هم انکار نه کوو. بیا په هر صورت ما بل ته د دغه اړتیا د پوره کولو په وخت کې
د موخه مختلفو کړنلارو په اړه فکر درلود. ډیر ځله په خیال کې داسې راګرځېدل چې دغه چاره باید په پوره ډول سره اړخیزه وي، خو بیا راته ښکاره شو چې دا لاره ډیره اوږده ده. نو د لنډون او اختصار هڅه مې داسې وکړه چې لومړی باید ټولې هڅې جزئي او وړې شبهې چې نن ورځ د خلکو پر ژبه اوړې راټولې کړل شي او بیا هر یوې ته یې ځواب وویل شي چې دغه کړنلاره مې زړه ومنله، ځکه په دې کړنلاره کې دوې ګټې دي. لومړی، په ځانګړي ډول د هرې جزئي شبهې له منځه وړل د لوستونکو لپاره ګټور دي. دویمه، هغه کلي اصول چې په دا ډول جزئي بحثونو کې رانغښتل کېږي د راتلونکو دا ډول شبهاتو په ځوابولو کې ګټور واقع کېدی شي انشاءالله تعالی. څرنګه چې په دغه کړنلاره کې پر یوه میدان د ټولو شبهاتو د راټولولو اړتیا او دغه چاره یوازې د یو انسان په کړنه نه بشپړېدله، نو ځکه مې د دغه چارې په بشپړولو کې له خپلو څو ملګرو څخه د مرستې غوښتنه وکړه او لا تر اوسه انتظار کوم څو یوه وړ او مناسبه ټولګه راټوله شي او زه یې د الله جل جلاله په نوم او برکت پیل کړم. زه په همدې انتظار کې وم چې د 1420 سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې په لومړیو کې ماته د بنګال سفر برابر شو. په لاره کې د خپل کشر ورور د لیدلو لپاره چې د علیګړ په جامعه کې کار کوونکی و د علیګړ جامعې ته ور وګرځېدلم. د جامعې ځینې طالبان زما له ورتګ څخه خبر شول او زما لیدو ته راغلل او ځینو یې زما په ورتګ باندې ښاغلي نواب وقار الامره جامع عمومي رئیس خبر کړ او کېدای شي هغوی له رئیس څخه دا غوښتنه کړې وي چې زه د هغوی لپاره د واعظ او لارښوونې مجلس جوړ کړم. په شپه کې د یاد شوي نواب لخوا ماته د یو لیک راوړل شو چې په دغه لیک کې له ما څخه د داسې یو مجلس د جوړولو غوښتنه شوې وه. سهار په خپله نواب زما لیدو ته راغی او زه یې جامعې ته بوتلم. دا د جمعې ورځ وه. لمونځ مې همالته ادا کړ او بیا مې د هغوی د غوښتنې او شوق پوره کولو په پار بیان پیل کړ چې تر مازیګری دوام وکړ. دغه بیان لنډیز به وروسته زما د خبرو لنډیز تر عنوان لاندې راشي انشاءالله. د هغوی د اورېدلو له ډول او د چوپتیا له حالت څخه ما په هغوی کې د حق پلټنې او حق ته د انتظار د پوهې او انصاف نښې له ورایه ولیدلې. هغوی له ما څخه غوښتنه وکړه څو کله ناکله د هغوی لپاره د واعظ او لارښوونې مجلسونه جوړ کړم او ما یې هم په پوره خوښۍ دغه غوښتنه ومنله، ځکه دا ډول مجلسونه په جوړولو کې لوی دیني خدمات نغښتي دي. په همدې ځای کې زما زړه ته راولوېده چې له پخوا څخه مې د کتاب د لیکلو کومه طرحه جوړه کړې وه. په هغې کې باید له لنډیز او اختصار څخه کار واخلم او د ټولو شبهاتو راټولولو ته نور انتظار ونه باسم، ځکه هغه زما د ملګرو کړنه ده، بلکې زه باید د طالبانو هغه شبهاتو ته ځواب ووایم چې ما په خپله لوستلي او اورېدلي دي. دغه ځوابونه به له خپلو مختلفو بیانونو او وعظونو څخه راټولوم او بیا به یې په لنډ ډول سره خپروم څو هغه خلک هم ترې برخمن شي چې په دغه وعظونو کې شتون نه لري. که په همدې جریان کې مې ملګرو د شبهاتو په راټولولو کې راسره مرسته وکړه نو د هغوی ځوابونه به هم ولیکم او د همدې رسالې دویمه برخه به یې وګرځوم. او که دا مرسته ترلاسه نه شوه نو امید دی چې همدا رساله په خپل وار سره د ټولو شبهاتو د ځوابولو لپاره بسنه وکړي انشاءالله تعالی. او که چیرې طالبان دغه رساله له کوم ماهر استاد څخه په درسي بڼه ووایي نو ګټه به یې ډیره او پوره وي. که الله جل جلاله یو څوک پر دې بریالي کړي چې د ملحدینو او اعتراض کوونکو لخوا د اسلام په اړه ټولې هغه نیوکې او شکونه چې د طبیعي علومو یا ساینس او اختراع شویو مدني قوانینو په پایله کې رامنځته شوي دي د راټول کړي او بیا یې په پوره وضاحت او تفصیل سره ځواب کړي نو دغه کړنه به یې د ډېرې مننې او ستاینې وړ وي او دا وړتیا به ولري چې په نوي کلام سره ونومول شي. د دغې کړنې لپاره د علامه طرابلسي رحم الله الرساله الحمیده فی حقیقة الدیان الاسلام و حقیقة الشریعه المحمدیه ښه شامله بیلګه ده. دا رساله اردو ژبې ته هم ژباړل شوې او اردو نوم یې ساینس اور اسلام دی. اردو ژباړه یې ډېر منل شوې او د خلکو لخوا خوښه او ګټوره بلل شوې ده. الله جل جلاله توفیق ورکوونکی دی او له هغه سره د تحقیق واګې دي. ای الله موږ ته دغه لار اسانه کړه او خپله مرسته موږ لپاره ښه ملګری وګرځوه. زما د هغو خبرو لنډیز چې د علیګړ په جامعه کې مې طالبانو ته واورولې او د هغه چا لاره پسې ځه چې زما پخوا راګرځېدلې وي. دغه آیات د یوې برخې تر لوستلو وروسته مې په تفصیل سره خپل بیان پیل کړ چې دا دی تاسې ته یې لنډیز وړاندې کوم.
زما نننی بیان یوازې تر یوې موضوع پورې ځانګړی نه دی، بلکې زما موخه د هغه اسبابو په ګوته کول دي چې له امله یې تاسو ته د علماو وعظ ګټه نه رسوي، تر څو چې له معلوماتو وروسته دغه لاملونه اصلاح نه کړئ، په راتلونکي کې هم د علماو له وعظ څخه ګټه نشئ ترلاسه کولی. د دغه لاملونو لنډیز هغه څو شمېرل شوي نیمګړتیاوې دي چې په همدې لړۍ کې له تاسو نه ترسره کیږي. لومړی نیمګړتیا: دغه شبهات او شکونه چې په ډیرو دیني چارو کې ستاسو سینې تنګوي او روحاني مرضونه دي، خو تاسو د مرض په سترګه نه ورته ګورئ. له همدې امله تاسو له دغه شبهاتو سره داسې چلند نه کوئ لکه یو جسماني مریض یې چې له مرض سره کوي. که له تاسو څخه چاته په جسمي مریض پیښ شي، نو هغه په دې انتظار نه کینی څو د مدرسې ډاکټر د هغه کوټې ته ورشي او د دوا سپارښتنه ورته وکړي، بلکې په خپله مریض ډاکټر ته ورځي، د مرض څرنګوالی ورته بیانوي او د درملنې غوښتنه ترې کوي. که د دغه ډاکټر په دوایي درملنه ونه شي، بیا په ښار کې بل لوی ډاکټر ته ورځي، او که د هغه په دوایي هم درملنه ونه شي، نو بیا نورو لویو ډاکټرانو ته مراجعه کوي، که څه هم له هېواده بهر وي. د دغه علاج لپاره د سفر ستړیا، د ډاکټرانو او دوا لګښتونه په ځان مني او تر هغه وخت آرام نه کیني څو چې بشپړ روغتیا یې په برخه شي. نو دا ډول دیني شبهاتو د رامنځته کېدو په وخت کې د روحاني موضوعونو متخصصو دیني علماو ته کوم شی د ورتګ معنی دی، او ولې داسې انتظار کوئ څو په خپل عالم ته تاسې راشئ؟ او که چیرې یو عالم ته په ورتلو سره مو قناعت ترلاسه نشي، یا دا چې د هغه ځواب د قناعت وړ نه وي، او یا دا چې تاسې له طبیعت سره برابر نه وي، نو بیا ولې نورو علماو ته مراجعه نه کوئ؟ او ولې داسې ګمان کوئ چې دغه شک او شبه ځواب نه لري؟ پر تاسې پلټنه او وضاحت لازم دي، سره له دې چې د حسي مرضونو لګښت د روحاني مرضونو په پرتله څو برابره لوړ دی، او داسې هم شونې ده چې له کوم علم څخه د پوښتنې له لارې د لیک په مرسته پوښتنه وکړئ او ځواب مو ترلاسه کړئ. دویمه نیمګړتیا: ځینې خلک پر خپل ځان پوره باور لري، ډاډه وي او د هیڅ کار په اړه یې په زړه کې دا نه ورګرځي چې تېروتلي یا په غلطه دي، نو ځکه علماو ته د ورتګ اړتیا نه احساسوي. خو که هغوی علماو ته مراجعه وکړي، هرومرو به ټولې چارې په سم ډول ورته روښانه شي. درېیمه نیمګړتیا: ځینې خلک عادت نه لري چې په هغو چارو کې د بل چا پیروي وکړي چې په اړه یې په خپله نه پوهیږي، بلکې د مصلحتونو، لاملونو او په هر مسله کې د دلایلو پیروي کوي، او له دغه شیانو پرته علماو ته غاړه نه ږدي، سره له دې چې ناکامل انسان ته د کامل عالم له تقلید پرته بله چاره نشته. د دې معنا دا نه ده چې له علماو سره دلایل او د حکمونو مصلحتونه نشته، بلکې دلایل او مصلحتونه شته او ډیر دي، خو ډیر ځله پر دې دلایلو او مصلحتونو هغه کسان نه پوهیږي چې له دیني علومو سره بلدتیا نه لري. د بیلګې په ډول هغه څوک چې د ریاضي د علم تعریف وضع شوي او سوله پیژندل شوي بنسټونه نه پیژني، نو هغه ته د اقلیدي له اشکالو څخه د کوم شکل ورپېژندل امکانه بهر دي. همدارنګه د شریعت علم خپل آلات او مبادی لري، نو که څوک د دغه علم د ترلاسه کولو لپاره خپل ځان فارغ نه کړي، د هغه لپاره له تقلید پرته بله لاره نشته. نو پر تاسې لازم ده چې د هرې شبهې د رامنځته کېدا په صورت کې علماو ته مراجعه وکړئ او له هغوی سره د مسئلې په تړاو په اړیکه کې شئ څو موضوع روښانه او ښکاره شي. او که چیرې د ځینو مسئلو په دلایلو نه پوهیږئ، نو بیا پر هغه چارو باور وکړئ چې تاسې یې پیژنئ او له ښې علمي پانګې څخه برخمند وي، چې په دې توګه به په کم وخت کې په پوره ډول سره اصلاح رامنځته شي. د حکمت ویش: حکمت فلسفه یو جامع مفهوم لري چې ټول علوم په خپله غېږه کې رانغاړي، او یو له هغو څخه د شریعت علم هم دی، ځکه حکمت یا فلسفه له واقعي سره برابر د حقیقتونو هغه علم ته ویل کېږي چې د نفس لپاره د اعتبار وړ کمال رامنځته کوي. له شک پرته په ټولو علومو کې دا واقعي حقیقت له حکمونو څخه پلټنه کېږي. دا چې د شریعت علم هم د علومو له ډلې څخه دی، نو په حکمت کې داخل ګڼل کېږي. نو په همدې مناسبت دلته له حکمت څخه داسې بحث کوو. په لومړي سر کې حکمت په دوو برخو ویشل کېږي. لومړۍ برخه عملي حکمت، دویمه برخه نظري حکمت، ځکه هغه موجودات او کړنې چې په اړه یې حکمت بحث کوي له دوو حالتونو څخه خالي نه دي، یا په داسې کړنې وي چې زموږ په قدرت او اختیار به رامنځته کېږي، او یا به داسې نه وي. د لومړي ډول کړنو د حالاتو پیژندل ته عملي حکمت ویل کېږي، او د دویم ډول کړنو د احوال پیژندل د هغه احوال دي چې وجودي یې زموږ په قدرت او اختیار کې نه دی، په نظري حکمت سره نومول کېږي. هر یو دغه دواړه قسمتونه بیا په درې ډوله دي:
عملی حکمت. دغه علم په بیا د معلومو جلا جلا افرادو د مصالحو او ګټو اړوند وي چې دې ته تهذیب الاخلاق ویل کیږي، او یا به د علم د داسې یوې ډلې د مصالحو اړوند وي چې په هستوګنځي کې سره شریک وي. دې ته تدبیر المنزل ویل کیږي، او یا به دغه علم د داسې یوې ټولې د مصالحو اړوند وي چې په وطن یا دولت کې سره شریک وي. دې ته مدني سیاست ویل کیږي. نو عملی حکمت دغه 3 ډولونه لري. نظری حکمت دغه علم به یا د هغه شي احوال راپېژني چې له سره په خارجي او ذهني وجود کې مادي ته اړتیا نه لري. دې ته علم العالیه ویل کیږي، او یا به له هغه شي څخه بحث کوي چې یوازې په خارجي وجود کې مادي ته اړ وي، نه په ذهني وجود کې. دې ته علم ریاضي ویل کیږي، او یا به د هغه شي له احوالو څخه بحث کوي چې په دواړو خارجي او ذهني وجودونو کې مادي ته اړ وي. دې ته علم الطبیعي ویل کیږي. نظری حکمت دغه 3 ډولونه لري. نو د حکمت ټول ډولونه 6 دي. لومړی تهذیب الاخلاق، دویم تدبیر المنزل، دریم سیاست مدني، څلورم علم العالیه، پنځم علم الریاضي، شپږم علم الطبیعي. که څه هم د دغه 6 ډولونو لپاره نور اقسام هم شته، خو دغه 6 ډولونه یې اصول دي. څو دا وپیژنو چې د شریعت اصلي موخه د خالق جل جلاله د حقونو ادا کول او په داسې ډول سره د مخلوق د حقونو ادا کول دي چې د خالق د رضا لامل شي. له شک پرته د دغه ډول حقونو پر ادا کولو دنیوي ګټې او مصالح هم مرتب کیږي، او دا چې ولې موږ د دغه حقونو په ادا کولو کې ښکاره دنیوي ګټه او مصلحت نه وي، نو لامل یې 2 شیان دي. آیا لومړی یا خو دا چې عامه مصلحتونه تر پر شخصي مصلحتونو لومړیتوب ورکړل شوی دی، دویم او یا دا چې هغه روحي فساد او ضرر دفع کړی شو چې له ښکاره مادي مصلحت څخه اوچت دی. نو د شریعت هره چاره چې الله جل جلاله غوره کړې ده له یو حکمت څخه خالي نه ده، خو د شریعت له ټولو چارو څخه اصلي موخه د الله جل جلاله رضا کول دي. دا چې د نظری حکمت 2 ډولونه ریاضي او طبیعي د خالق او مخلوق د حقونو د ادا کولو په لړۍ کې هیڅ رول نه لري، ځکه په قصدي او بالذات توګه شریعت له دغه 2 ډولونو څخه بحث نه کوي. او د طبیعي علم ځینې مسائل په قرآن او سنت کې راغلي دي. هغه یوازې د عالیه علم کومې مسئلې ته د لار موندنې او استدلال په موخه بیان شوي دي، او مقصود عالیه علم دی. دا خبره به وروسته بیان شي. له همدې امله په ډیرو ځایونو کې د دغه مسئلو تر بیان وروسته د الله جل جلاله داسې قول او داسې نور راغلی دي. ژباړه د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت او د شپې او ورځې په اوښتون کې حتما عقل منو ته ډېرې نښې د عبرت دي. نو د نظري حکمت یو ډول علم العالیه او د عملی حکمت 3 واړه ډولونه پاتې شول. خو څرنګه چې دغه 4 واړه ډولونه له مقصود سره اړیکه درلوده، نو شرعي یې په اړه پوره بحث کړی دی، ان تر دې چې فلسفه او د هغوی پیروان د عملی حکمت په برخه کې د شرع په لاس راوړنه او پوروالي اقرار کوي. ویلي دي له شک پرته مستفیوي شریعت په پوره ډول او کامل تفصیل سره اړتیا پوره کړې ده، او د عالی علم په اړه له پرتلیزي یا مقارنې مطالعې وروسته حکما همدا ډول سری اعتراف کولو ته اړ شوي دي. په شرع کې چې له کومو شیانو څخه بحث کیږي په لاندې ډول دي. لومړی عالیه علم او څانګې چې عبارت دي د وحي بحثونه، نبوت، د آخر حالات او داسې نور، او د علم العقاید په نوم یادېږي. دویم عملی حکمت. د شرع په وړاندې د عملی حکمت ثابت ډولونه په لاندې توګه دي: الف عبادت، ب معاملات، جیم معاشرات، دال اخلاق. او دغه 4 ډولونه له هغو نور مشهورو ډولونو تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل او سیاست مدني سره په ټکر او بیل نه دي، بلکې ځینې یې په ځینو نورو کې داخل دي، لکه چې تر لږ فکر کولو وروسته دغه تداخل واضح کیږي. نو شرعي علوم 5 دي. 4 د عملی حکم هغه ډولونه چې مخکې نمونه واخیستل شول، او 5م ډول یې عقاید دي. او زه د 5 ډولونو د هر یو په اړه د بحث کولو هوډ نه لرم، بلکې موخه مې د هغه چارو په اړه بحث کول دي چې په نوي ثقافت سره د مثقفو خلکو په وړاندې یې په اړه ځینې شبهې رامنځته شوي دي. دا چې دغه شبهې د عقایدو اړوندې وي، نو زموږ د بحث موخه هم د عقایدو برخه او عقیده ده. د ترتیب غوښتنه دا وه چې د یو قسم پر مسایلو پیل وکړو او ټولو هغه شبهات ته ځواب وایي چې په دغه قسم کې رامنځته کیږي.
او بیا پر بل قسم پیل وکړو او همدارنګه خو موږ له لوستونکو څخه د ستړیا د مخنیوي او د هغوی د خوښۍ له نوښت سره د مینې له امله دغه بحثونه یو ځای راوړل او په الانتباهات سره مو ونومول چې همدا د کتاب موخې هم دي. موږ به د کتاب په موخه کې له پیل وړاندې ځینې قواعد چې د کتاب د موخ لپاره وضع شوي اصول دي بیان کړو او لوستونکي به د کتاب په مختلفو برخو کې دغه موخو ته ور وګرځوو خو څو مفهم او منل یې اسانه شي. یوازې الله جل جلاله توفیق ورکوونکی او مرسته کوونکی دی. اشرف علي، تهران بون، مظفرگढ़، هند.